خوراک چې کوم دی ټول د الف نه تر یې پورې چې څونه خوراک موږ راځي ټول د اګریکلچر نه راځي او پاکستان یو اګریکلچر ملک دی زرعي ملک دی او 70% د 70% د زیات چې کوم دی د خلکو پروفیشن یا چې کوم دی پیشه هغه زمینداره ده بیا چې کوم تاسو کومې جامې یا ټول اچولي دي که نه دې نه کاټن یو بوټی دی هغې لاول مالوچ وځي اوس تاسو ته وایم چې اګریکلچر کې به چې کوم دی نور کوم شعبې راځي لکه څوک په مایان ساتي غټ غټ تاسو ګورئ نن سبا د مایانو سیزن دی خلک مایان کوي دا فارمونه خلکو ودانول کړي یا خلک چې کوم دی مایان نیسي دا د اګریکلچر برانچ دی چې هغه چې کوم دی نه میخ خو تاسو ټول زمینداران کورانو سره تعلق یې میخ خلکو ساتي چیلے خلکو ساتي ګړي بيزي ساتي خلکو ساتي سوئنگ کرتے ہیں یعنی کہ ہم اس کی کاشت کرتے ہیں تو ہمیں کچھ عوامل کا خیال رکھنا پڑتا ہے نا پہلے یہ ہے کہ ہم زمین کو جو ہے نا پانی دیتے ہیں اس حالت کو ہم پشتوں میں بھی وتر کہتے ہیں اور اردو میں بھی وتر کہتے ہیں نا اس کو وتر کنڈیشن کے غیر لپاره چې کوم دی موږ غون تجربه کوو دا ګور دا موږ 1 اکتوبر نه موږ والی دا شروع کړی دا تاسو ګورئ هغه ځکه غټ دي دلته لاندې بیا دي دا ګوره په دا زموږ چې ملي ایکسپریمنټ فرټیلایزر موږ ورکوو هغې لپاره چې نالج ضروري دی چې هغې لپاره کیلکولیشن دی زما پټي ته څه پکار دي زما پټي کې کوم څه کمې څه زیاتې دي نو هغه شانتې موږ چې کوم دی داسې خو نه ده که نه چې یو لکه څنګه چې را کرونا مرض راغلی که نه انسانانو لپاره داسې ډېر مرضونه دي پلانټ نو دا موږ هغې پلانټ ته لپاره چې کوم دی هغې مرضونو لپاره موږ چې د یو بوټي موږ خبره کوو د یو پلانټ خبره کوو نو 5 نه 7 پورې د کې پاڼې 5 نه 7 پورې ٹھیک شو اصل کې را پاڼه کار څه کوي دا پاڼه د خوراک جوړولو فیکټري ده